پلار د خپل لور سره په خپل غلط کار وکړو بیا دغه ماشوم پیدا شو چې کله پلار ته پته ولګېد نو پلار د خپل لور نه دغه ماشوم واغېست او د مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت کړو. ویډیو سره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېره عبرت دی او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا واقعه په وکاړه کې راغله، په وکاړه کې پلار چې د په خپل لور باندې اړم او د خپل لور سره غلط کار کولو چې دغه چې د ماشوم پیدا کېدو وخت راغی نو دغه چې د پلار یې ولګېد او د خپل لور چې د هسپتال ته بوتله. چې کله د ماشوم پیدا شو نو دغه پلار یې ولګېد، دا ماشوم چې یو کلي میدان ته یووړ او دغه ماشوم چې مکمل طور باندې د دنیا نه رخصت کو. چې کله چې د پلار چې د جنې کله کور ته راغی نو دا چې په سوچ کې شو چې د زما د زمانه څوک خبر شي نو زه به څه کوم، دا خو یو د شرم مقام دی. دغه پلار چې د خپل ورور کړه لاړ، خپل ورور ته دا کیسه وکړله، بیا خپل خور ته دا کیسه وکړله چې ما خو دې کار کړی دی، اوس به څه کېږي، ما له څه کول پکار دي. نو هغه چې کله مشوره واخیسته نو هغه ورته ویل چې د خپل لور هم د دنیا نه رخصت کړه. نو دغه پلار ولګېد او د خپل سږه لور چې ده نو دی پسې هم د دنیا نه رخصت کړه، دا هم مکمل طور باندې ختم شو. ملګرو دا واقعه چې ده نو بیا وشوله یار دا په وکاړه کې واقع راغله، ډېر د افسوس مقام دی چې پلار لګي که نه او خپل سږه لور سره هم داسې کار کوي. ملګرو د قیامت نږدې ده موقع ده چې پلار چې د خپل لور سره داسې کار کوي. بیا چې د محلې خلک دې خبر شو، چې کله د محلې خلک خبر شو بیا هغه نه پس چې پولیس ته خبر شولو، چې پولیس ته خبر شول هغه انویسټیګیشن شروع کړو. نو دې هلک چې دی ورور او خور یې هم ګرفتار کړل. داسې دا کس چې دی هم ګرفتار کړو ځکه چې د خپل لور وژلې ده او د خپل لور سره غلط کار کوي. دغه چې کوم بچی شوی و نو هغه هم د دنیا نه رخصت کړو. ډېر د افسوس مکان دی. اوس خلک وایي که نه چې د خپل پلار نشي کولی، خپل پلار چېرته هم د خپل لور سره غلط کار نشي کولی، بلکې دا خلک اوس دا خبره کوي. ډېر د افسوس مکان دی. دا په وکاړه کې واقع راغله. دلته موږ چېرته واقع بیان کړو خلک وایي تاسو وایي چې دروغ وایي. دا په وکاړه کې واقع راغله. ډېر د افسوس مکان دی. خو چېرته چې دی نو نن سبا په چا باندې اعتبار نه دی پکار. د پلار نه چې دی نو غټه هستي نشته دی چې پلار په خپل لور باندې نارستي نه کوي، د خپل لور سره غلط کار کوي نو سړی به د بل چا نه څه ګیله وکړي. یار اوس چې دی نو خلک وایي که نه چې دی له سخته سزا ورکړلی شي چې بل کس داسې نه کوي. یار و بل دا سړی په دې باندې حیران شي چې پلار چېرته هم داسې نشي کولی چې هغه د خپلې لور سره یو داسې قسمه کار کوي. ملګرو کمنټ ضرور وکړئ. یار زه خو ډېر زیات خفه کړم چې کله ما دا واقعه واورېدله، ما خو چې دی نو مکمل طور باندې ډیټیل ما ته راغلو نو ما ویل چې ستاسو شریک کړم یاره چې دا کوم وخت موږ پاتې شو په دې وخت کې چې دی نو نور لا پرېږده نورې رشتې او چې سړی خپله لور نه مات کوي د خپل لور سره هم غلط کار کوي. دا چې د هغه بچی وشي هغه بچی چې دی نو هم د دنیا نه رخصت کړي. ملګرو ضرور دا ویډیو شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل دی دا سره ضرور سبسکرایب کړئ. یار د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ په دې اکاونټ کې ډېرې ویډیوګانې پرتې دي او د ټیک ټاک اکاونټ هغه سره هم تاسو فالو کړئ چې موږ کله ویډیو واچوو نو تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي. تاسو به چې دا ویډیو ضرور ګورئ. نو دلته چې کله موږ ویډیو جوړو د ویډیو مطلب دا نه وي چې موږ ویډیو غلطه جوړو. تاسو ویډیو د اخره پورې ګورئ، تاسو ته په خپله پته لګي په دې ویډیو کې دننه څه دي، په دې ویډیو کې موږ نه څه مطلب دی، زموږ نه څه غواړي په دې ویډیو کې تاسو مکمل طور باندې پته ولګي. هغه تاسو ته موږ وایو که نه چې زندګۍ طریقه تاسو زده کړئ. بعضې نیم داسې واقعه راشي که نه چې هغه نه به ته عبرت اخلې. د عبرت دپاره چې موږ واقعه بیانو هغه نه پس موږ ته خلک وایي چې تاسو دروغ وایئ. دروغ موږ ولې وایو؟ موږ په دې باندې نه ګناهګار یو چې موږ پکې دروغ وایو. نو دا واقعه راغلې وه موږ ویل چې تاسو بیان کړو چې تاسو هم شریک شئ، چې تاسو سره هم دا واقع شریک کو چې دا کم وخت موږ پاتې شو او دا څه روان دي نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. په دې باره کې څه وایي خو کمنټ ضرور وکړئ.